السلام علیکم ملګرو د نن نه بارانونه شروع کیږي ها ځان خبر کې چې په کم ځایونو کې به بارانونه وریږي او په کم ځای کې به طوفانونه راځي په کم ځای کې به سیلابونه راځي که دې ویډیو کې مکمل معلومات درکوم که تاسو سوچ وکړئ نو ډېره زیاته ګرمي شروع شوې ده بلکې په ټولو علاقو کې ښه که غرونه علاقې دي نو هغه هم ډېر زیات افسوس کوي ملګرو په هر ځای کې ډېره زیاته ګرمي ده هر سړی د باران دپاره سوال کوي خو نن ته پیشګویي درته درکوم انشاءالله الله رب العزت به ډېر ښایسته بارانونه کوي د 2 ورځې دي که نه په دې کې به ډېر ښایسته بارانونه کېږي چې په کم ځای کې سیلاب امکان دی که نه ملګرو نو اول د هغه نه ځان خبر کړئ دغه علاقې چې کومه دي نو ځان احتیاط کوئ ضرور د 5 تاریخ نه واله د 7 تاریخ پورې به بارانونه وي د هغه نه پس درته وایم چې په کومو علاقو کې به چې وي نو په هغه کې به د باران امکان وي خو سیلابونه به پکې وي ملګرو اولنی دی پکې اسلام آباد بیا پکې دی راولپنډۍ مري مانسهره کوهستان او کوهستان کې په غرونو علاقو کې به هم طغیانې وي ملګرو په کوم ځایونو کې چې باران دی نو هغه راسره هم واورئ په کوم ځایونو کې به باران وریږي نو انشاءالله د 2 ورځې به باران وي که نه ځکه چې ډېر وخت باران نه دی شوی او بل ګرمي ډېره زیاته شوې ده ملګرو راځئ دا سره واورئ که نه ستاسو علاقه پکې نو کمنټ ضرور وکړئ دې کې اولنی دی ایبټ آباد دیر لوړ دیر راوپر دیر ډیره غازی خان لاهور سیالکوټ ګوجرانوالا راولپنډۍ فیصل آباد پېښور په دې علاقو کې به صحیح باران وریږي او ضرور ماشاءالله ولیکئ انشاءالله چې باران وشي که نه چې د موسم ډېر زیات یخ شي که تاسو سوچ وکړئ نو ډېره زیاته ګرمي شروع شوې ده څوک پکې کار نشي کولی که نه د خلکو تباهي وشوه که نه د 11-12 بجې شي نو د سړي بیخي خپې یې مړې شي نو زما ټول ته خواست یار چې نن د جمعې ورځ ده او دا ویډیو د دې لپاره شیر کړئ ټول نن د جمعې د مانځه کې مانځه نه وروسته دعا وکړئ چې الله رب العزت د خیر او د رحم باران وکړي